بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شه محمود واقع پیم محترمو استادانو ګرانو شاګردانو، د نن ورځې درس مو د کتاب دڅلورم صنف درې څلوېښتمه صفحه کې عنوان دی طوطی. توجه وکړئ عبارت ته. لطیف خیاط است، در وسط دکان لطیف یک قفس طوطی است. طوطی یک پرنده قشنگ است. اگر طوطی تربیه شود گپ زده می توانند. توجه وکړئ معنا ته. طوطی لطیف خیاط است. لطیف یو خیاط دی. در وسط دکان لطیف یک قفس طوطی است. د لطیف د دکان په څنګ کې یو د طوطی پنجره ده. طوطی یک پرنده قشنگ است. طوطی یو ښکلی مرغۍ ده. طوطی یوه ښکلې مرغۍ ده. اگر طوطی تربیه شود گپ زده می توان. که چیرته طوطی تربیه شي وروزل شي خبرې کولی شي. بیا چې ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.